لاندې دي شو کو دواړو چرته دریم مینځ کې پیدا که راځه چې دواړه کیدو په قرآن باندې لاسونه لاندې دي شو که دواړو چرته دریم مینځ کې پیدا که راځه چې دواړه کیدو په قرآن باندې لاسونه او ګریوان مې خیر دې وشلوه خو ما سره دا غم دی ګریوان مې خیر دې وشلوه خو ما سره دا غم دی نازکه ځان له خوږ نه کې ګریوان باندې لاسونه ګریوان مې خیر دې وشلوه خو ما سره دا غم دی نازکه ځان له خوږ نه کې ګریوان نه مې معافي وغوښته مستان صاحب جانان خفه شو ټول جهان نه مې معافي وغوښته ځمکې ته ټیټ شوم اسمان نه مې معافي وغوښته جانان خفه شو ټول جهان نه مې معافي وغوښته سترګې یې واړولې په شونډو یې خیرې وکړلې دومره اوتر شوم چې پېزوان نه مې معافي وغوښته شاه صاحب ما د دې خپلې بېوسۍ اظهار څه داسې وکړو چې لیونی شوم ګریوان نه مې معافي وغوښته زه ځان ته خپله په پښو پرېوتم چې مه مې کړو هم د خپل سوري هم د ځان نه مې معافي وغوښته نه مې رقیب نه مې جانان و خو ریبار خفه شو د ځان دننه محبوب جان نه مې معافي وغوښته زموږ د مردان تاسو ټول یې پېژنئ سجاد الدین ته دعوت ته چې راشي او موږ ته ښکلي کلام راته ووایي او په محبوب باندې که څه خبرې کول غواړي چې هم وکړي سجاد بھائی راځئ دا دې په زنه باندې خال دی دا دې په زنه باندې خال دی او کپاس کعبه باندې بلال دی زړه مې پتا پسې ملال دی او په سر د شال مخ د مشال دی څلورم کال دی چې مین در باندې زه ډېر محترم زمونږ استاد صدر مجلس او دبره پښتونخوا نه زموږ راغلي ډېر درانه خواږه مېلمانه او زما د دې سوچه پښتنو د دې ضلعې ملګرو زه به د ټولو نه اول خپل کشر محبوب جان ته دغه د کتاب په چاپ کولو باندې مبارکباد ووایم ډېر ډېر مبارک شه ملګري پاتې دي وخت به نه ضایع کوو د غزل یو څو شعرونه د سره شریکوم او که ملګري شور کوي زه به کښېنم ملګرو بیا ملګري که شور کوي زه به کښېنم غزل مطلب ده چې تا واچول اشنا په درس جهان باندې لاسونه تا واچول اشنا په درس جهان باندې لاسونه پیرزو دې نه کړل بس په یو انسان باندې لاسونه تا واچول اشنا په درس جهان باندې لاسونه پیرزو دې نه کړل بس په یو انسان باندې لاسونه لاندې دي شو کو دواړو چرته دریم مینځ کې پیدا که راځه چې دواړه کیدو په قرآن باندې لاسونه لاندې دي شو که دواړو چرته دریم مینځ کې پیدا که راځه چې دواړه کیدو په قرآن باندې لاسونه او ګریوان مې خیر دې وشلوه خو ما سره دا غم دی ګریوان مې خیر دې وشلوه خو ما سره دا غم دی نازکه ځان له خوږ نه کې ګریوان باندې لاسونه ګریوان مې خیر دې وشلوه خو ما سره دا غم دی نازکه ځان له خوږ نه کې ګریوان باندې لاسونه او په تاسو کې چا د بې غرضه مینه کړې په تاسو کې چا د بې غرضه مینه کړې نن هغه خلک پورته کې ایمان باندې لاسونه په تاسو کې چا د بې غرضه مینه کړې نن هغه خلک پورته کې ایمان باندې لاسونه د چا خونه بروانه کی د چا جل راغلی د چا خونه بروانه کی د چا جل راغلی نن بیا ښکلي وخلي دي په ځان باندې لاسونه د چا خونه بروانه کی د چا جل راغلی نن بیا ښکلي وخلي دي په ځان باندې لاسونه او زمونږ د نسمنو سر ګزار لره پیدا دی زمونږ د نسمنو سر گزار لره پیدا دی زه خیر د که خان پورته کړل دې کان باندې لاسونه او سجاده ورته ګوره یار درېمګړي سره لاړه سجاده ورته ګوره یار درېمګړي سره لاړه چې ما او رقیب واچول میدان باندې لاسونه تا واچول اشنا په درس جهان باندې لاسونه پیرزو دې نه کړل بس په یو انسان باندې لاسونه په دې یوه ټپۍ زه درنه اجازت اخلمه چې خیر د ګدا په لاس کې کېده او سکات د مولا په لاس کې کېده بنګ د شیدا په لاس کې کېده او لاس ته زما په لاس کې کېده زړه مې درځېږي چې ډاډه در باندې یم سجاد صاحب ډېره مننه خوشحاله شئ قدرمن شئ